لاستراوړنې زموږ ورو دا زموږ د وحدت او اتفاق او یووالي نتیجه ده. که ملت واحد وي، که ملت یو موټی وي، که ملت د خپلو ځوانانو په ارزښت باندې لا هم پوه سي، موږ به داسې نور کدرونه هم لرو چې په مختلفو عرصو کې به ځلیږي. وقتی که یک ورزشکار ما در عرصه بین المللی می درخشه و مدال کسب میکنه، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و تا مرکز افغانستان مردم دچار شادی و شور و شعف میشه. په نړیوالو ورزشي میدانونو کې د افغانستان نوم لوړ کړی ده او د افغانستان لپاره افتخارات ترلاسه کړي دي. زموږ داخلي ورزش ورځ تر بلې قوي کیږي او له بهرنیو سیالیو زموږ لاسته راوړنې د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوي دي. سږ کال الحمدلله موږ د ورزش په برخه کې بې سابقې لاسته راوړنې درلودې. خرسند هستیم که الحمدلله افغانستان مثل که در عرصه های مختلف می درخشه و نکنامی می آورند. جوانای ما در عرصه سپورت ورزش هم الحمدلله می درخشند و افتخار می آورند. ورزش افغانستان واقعا هم که در سالهای اخیر به سطح جهان درخشیده و سرخط خبرهای دنیا بوده و همیشه دستاوردهای داشته. افتخار مثل که محترم دکتر صاحب فرمودن، تنها از اداره ورزش یا جوانای ما که در ورزش مصروف هستند افتخار تنها از آن نیست، بلکه واقعا افتخار برمیگرده به تمام مردم افغانستان و ملت افغانستان و کشور ما. همچنان که افتخار از تمام کشور و وطن است، ایجاب میکنه که حمایت تمام هموطنان ما و تمام ظرفیت‌هایی که در کشور داریم هم از سکتور ورزشی ما ادامه پیدا بکنه و بیشتر شد. جوانایی که در این عرصه تربیت میشوند و مصروف آموزش ها هستند و مصروف تمرینات هستند، نیاز به تشویق دارند، نیاز به حمایت دارند و نیاز به همکاری دارند. چون ملت ما ملت فقیر است، اکثریت خانواده مشکلات خانوادگی و اقتصادی خود را دارند، ولی در مو خانواده که مشکلات هم وجود دارد، جوانای با افتخار داریم که در این عرصه ها می درخشند و افتخار می کنند. پس حقشان است که ملت ما هم به این جوانان از هر لحاظ حمایت بکنند و آنها را تشویق بکنند. این که امروز از طرف مقام عالی ریاست الوزراء به وسیله اداره ورزش افغانستان این مجلس پرشکوه به خاطر تشویق چند تن از جوانای ما که افتخار آوردن در ورزش ها مقابله با کشور بحرین و سعودی، این واقعا هم یک گام بسیار ارزنده است که ما خواهان ازی هستیم این سلسله دوام بکنه و تمام جوانای ما که در عرصه سپورت و ورزش در جریان سال گذشته درخشیدن آنها حمایت شوند، تشویق شوند و به همچون اهدای تحفه ها ارزششان در جامعه و جایگاه ثابت بماند. از رسانه های محترم هم خواهش ما می است که در تشهیر آنها، در تشویق آنها از تمام وسایلی که دارند استفاده بکنند. مسئولین امارات اسلامی افغانستان هم انشاءالله وجیبه خود می دارند که
این جوانای افتخار آفرین را من حیث الگو بپذیرند و من حیث الگو به جامعه مطرح بسازند و همچو گردانمایی ها آنها را حمایت بکنند. مثل که افغانستان در تمام عرصه ها شاهد دستاوردها است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی و اجتماعی، همچنان در عرصه سپورت، عرصه ورزش و تمام بخش‌های ورزش هم ما افتخارات زیادی را در جریان سال داشتیم که واقعا هم افغانستان را به سطح جهان مطرح ساخته، به سطح جهان افغانستان را زبان زد ساخته و این افتخار مشترک از تمام مردم ملت ماست. محترم ورونو، غوښتنه مو دا ده دغه لاسته راوړنې چې موږ لرو دا زموږ د وحدت و اتفاق و یووالي نتیجه ده. که ملت واحد وي، که ملت یو موټی وي، که ملت د خپلو ځوانانو په ارزښت باندې لا هم پوه سي، موږ به داسې نور کدرونه هم لرو چې په مختلفو عرصو کې به ځلیږي. د سپورټ په عرصه کې، د اقتصاد په عرصه کې، د علم په عرصه کې، د پوهې په عرصه کې، د اخلاقو په عرصه کې، د هغه مختلفو باکو په عرصه کې چې د انسانانو دپاره ارزښتمند دي او قیمتي دي. په هغو کې به افغانان له نورې نړۍ نه انشاءالله افتخارات زیات دي، ځکه په عموم کې د افغانستان خلک بااستعداده خلک دې ملت او دې ځوانانو ته فرصت نه و مهیا شوی، فرصت نه و ورکړل شوی، امکانات نه و. وخت چې امنیت راغی، وخت چې یو نظام راغی چې د ځوانانو تر شا ولاړ وي، حمایت یې وکړي، زه باوري یم چې موږ به په ټولو عرصو کې انشاءالله داسې استعدادونه ولرو چې هغه به نړۍ ګوته په غاښ کړي او لا به یې حیرانه کړي. تاسې فکر وکړئ د جهاد په وخت کې زموږ ځوانانو چې کومه قرباني ورکړه د مقتدرو ابرقدرتونو په وړاندې په نړۍ کې مثال نه لري. هغه هجوم، نړیوال هجوم چې په افغانستان باندې د یو 50 هېوادونو راغلی و، په هغه کې مختلفې مدرنې اسلحې استعمال کړې، دې طرف ته ځوانان ورته ولاړو، مقابله یې وکړه، د تن په غوښو باندې شکست ورکړ. دا په نړۍ کې مثال نه لري. دغسې په پوهه او په علم په دانش کې افغانستان کوم پوهان درلودل، کوم پروفیسوران درلودل، علما یې درلودل، فقها یې درلودل، د افغانستان په تاریخ کې بېساره ده، د نړۍ په تاریخ کې لا بېساره. دا خطه الله پاک د برکتونو یوه خطه جوړه کړې ده، او دلته چې څوک روزل کېږي، تولد کېږي، لویږي او بیا استعداد ته رسېږي، الله پاک جل جلاله حمایت او نصرت ورسره ده. نو دغه راز زموږ په مختلفو برخو کې انشاءالله چې د لاسته راوړنو شاهدان یو او د پرمختګونو شاهدان یو، خو دا ټول شیان هم د الله جل جلاله شکر غواړي، هم د نظام لخوا نه د خپلو ځوانانو ته زمینه سازي او مخه ورکول غواړي چې هغوی د هغوی د استعدادونو ښه استفاده وشي، زمینه سازي وشي. خصوصا زموږ د خصوصي سکتور نه، زموږ د تجارانو وروڼه نه، زموږ د سرمایه‌دارو وروڼه نه حمایت غواړي، ځکه تاسې پوهېږئ چې نظام په اقتصادي لحاظ ستونزې لري، مشکلات لري، ټول بار نشي حمل کولی. نو موږ هم مسؤلیت لرو د ټولنې د یو اوسېدونکي په حیث، د ټولنې د یو تاجر په حیث، د ټولنې د یو سرمایه‌دار په حیث د خپلو ځوانانو هغه حمایت وکړو چې د نظام له وسه توانه وتلي. ما بازم افتخار میکنیم به جوانای خود و تبریک میگیم به جوانایی که الحمدلله اینجا همراه ما هستن و نشستن و این افتخاری که آنها کسب کردن، این افتخار واقعا از تمام ملت ما، از نظام ما و از مردم ماست و به نام کشور ما رقم میخوره و حمایت تمام هموطنان انشاءالله همراه جوانای پر افتخار و با شجاعت هست. بار دیگر برای همه تبریک میگیم و همچو نشست‌ها را میخوایم دوام پیدا بکنه و از جوانای ما همیشه حمایت بکنیم و آنها را تشویق کنیم. نور خود وطن خامخا جوړوم، نور خود وطن خامخا جوړوم. الحمدلله اسلامي امارت د دغه ټولو لکه تجاران صاحبان، پیشاوران، صنعتکاران او نورو داسې کسانو همیشه هرکلی کړی دی، کوشش کوي چې دوی ته زمینه د خپلو کارو برابره کړي چې پر مخ خپل کارونه په ښه سهولت سره ترقي ورکړي. اوس هم لله الحمد په افغانستان کې په داسې لږ وخت کې په هر بخش کې انشاءالله پرمختګ شوی دی او کارونه ډېر زیات شوي. که سړی د سیاسي لحاظ راواخلې، د مملکتونو سره مو اړیکې
ډېرې سنې سوي دي. د ډېرو مملکتو سره مو اړیکې شته. په ډېرو مملکتو هېوادو کې مو زموږ استازي شته هلته، یا سفیران دي یا نایب سفیران، اړیکې مو ورسره زیاتې دي. په تجارتي بخش کې هم الحمدلله تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېر کار شوی دی. په انکشافي کارونو کې هم ډېر پرمختګونه شوي دي. ټول افغانان نهایي کوشش د دې کوي. یو نمونه دا ده چې تاسې اوس دلته په دې شنې کلیپ کې ولیدل چې څومره افغانان خوشحالي کوي او څومره استقبال یې کوي د دغه یو څو اتلانو. دغه رنګه دا یو نمونه ده چې د جناب محترم رئیس الوزرا صاحب څخه بیا تر نورو مسؤلینو پورې ټول هرکلی کوي د دغو کامیابیو او د دغو هلې ځلو کوي چې کوشش وشي چې نور هم وده ورکړي و دغسې بخشو ته. او یا د محترم رئیس الوزرا صاحب دغه تحفې چې انتخاب شوي دي دا یو نمونه ده. دا د دې ټولو ته یو بشارت دی چې الحمدلله زموږ اسلامي امارت مسؤلین دې ته ډېر جدي دي چې د افغانستان په هر بخش کې خودکفا او ټول هغه کسان چې د افغانستان قدرونه دي خپلو کارو ته وهڅول شي او نهایي کوشش د دې وکړي چې په خپلو کارو کې بهبودي راولي. الله جل جلاله دې مو نور افغانستان په هر بخش کې خودکفا ولري او الله پاک دې زموږ ستاسې هېواد نور د داسې ناخوالو او مشکلاتو سره نه مخ کوي. بشیرونه متقسته پخپلا نور خو دې وطن خامخا جوړول، نور خو دې وطن خامخا جوړول. نن چې موږ او تاسو دلته راټول سوي یو د هغو اتلانو د تقدیر په مناسبت باندې راټول سوي یو چې کلونه کلونه یې خواري ایستلې ده، تمرین یې کړی ده، زحمت یې ایستلی ده، خولې یې توی کړي دي او د دغو تمریناتو، خواریو او زحمتونو په نتیجه کې په نړیوالو رویدادونو، په نړیوالو ورزشي میدانونو کې د افغانستان نوم لوړ کړی ده او د افغانستان دپاره افتخارات ترلاسه کړي دي. قدرمنو حاضرینو، نن چې موږ د دغو ناستو اتلانو په یاد باندې دغه د تقدیر غونډه جوړه کړې ده، دا د ټولو هغو ځوانانو دپاره یوه هیله ده چې انشاءالله زموږ هغه نور ځوان ورزشکاران چې په مختلفو رشتو کې دی بوخت دي، فعالیتونه کوي، یوه ورځ به هغه ځوانان هم د خپلو خواریو په نتیجه کې د نړیوالو ورزشي میدانونو پر سکوی باندې پورته خیزي او د افغانستان دپاره به افتخارات راوړي. قدرمنو حاضرینو، زه خپلې خبرې نه اوږدوم، یوازې دومره وایم چې سږ کال الحمدلله موږ د ورزش په برخه کې بې سابقې لاسته راوړنې درلودې. په نړیوالو رویدادونو کې چې د بحرین په هیواد کې د ځوانانو د گیم په نامه باندې د لوبو په نامه کوم رویداد و، له هغه نړیوال او مهم رویداد څخه افغانستان د طلا، د نقرې او د سپینو زرو او د برونزو میډالونه موږ ترلاسه کړل. له هغه وروسته په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نامه باندې لوبې ترسره سوې چې 50 هیوادونو پکښې برخه اخیستې وه. له افغانستان څخه هم ګڼ شمېر ورزشکارانو په مختلفو رشتو کې په دغه نړیوال رویداد کې برخه واخیسته او له دې نړیوال او مهم رویداد څخه د افغانستان ورزشکارانو د طلا، د سرو زرو، د سپینو زرو او د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. زه خلاصه داسې وایم چې 20 کاله وروسته افغانستان دغسې بې سابقې میډالونه ترلاسه کړل. 20 کاله وړاندې د افغانستان ورزش یوازې یو د نقرې میډال درلودل. له دغسې مهمو رویدادونو څخه د افغانستان د ورزش برخې یو د نقرې میډال درلودل. خو اوس الحمدلله موږ
د سرو زرو د طلا مډال له دغه رویدادونو څخه لرو چې دا د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل ده. تر دغه وړاندې موږ دغسې مډالونه نه لرو. دا د دې څرګندونه کوي چې فعلي حکومت د افغانستان اسلامي امارت د ورزش تر شا ولاړ ده، د ورزش حمایت کوي. دا د دې څرګندونه کوي چې د ورزش اداره د خپلو ورزشکارانو تر شا ولاړه ده، هغوی ته امکانات برابر کړي دي، دوی ته د ورزش لپاره زمینه مساعده کړې ده، خواري یې ایستلې ده، زحمت یې ایستلی ده، او دوی د دې جوګه کړي دي چې له افغانستان څخه ولاړ سي، په یو نړیوال رویداد کې برخه واخلي او د افغانستان په نامه باندې افتخارات کسب کړي. دا د ورزش د ادارې حمایت ده. د ورزش ادارې خپل پوره توان کړی ده چې دغه ورزشکاران تر دغه نړیوال سټیجه پورې ورسوي. دغسې اتلولۍ، دغه لاسته راوړنې موږ ته د دې امید راکوي چې انشاءالله په راتلونکي کې به د افغانستان د ورزش برخه تر دغه لا زیاتې لاسته راوړنې لري او موږ به له نورو نړیوالو رویدادونو څخه هم دغسې اتلولۍ ترلاسه کړو. نږدې 14 لکه ځوانان موږ د ورزش په برخه کې ثبت شوي لرو چې په مختلفو رشتو کې په 52 فدراسیونو کې دغه 14 لکه ځوانان راجمع شوي دي، لوبې کوي. د دغو ځوانانو پر فکري روزنه باندې هم کار کوو. دوی ته اصلاحي سیمینارونه جوړوو، عقیدوي درسونه ورکوو، دینی درسونه ورکوو چې دا اوس هم زموږ د همدغه لړۍ روانه ده. په مختلفو ولایتونو کې، په ننګرهار کې، په غزني کې، په کاپیسا، پکتیکا، په ټولو ولایتونو کې دا اوس هم دوام لري. موږ سږ کال په زرګونو ځوانان هدف ګرځولي دي چې دوی ته همدغه دینی او اصلاحي درسونه ورکو او سیمینارونه ورکو. د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزرا صاحب ته دې الله خیر ورکړي، په دغه برخه کې موږ ته پراخ اختیار راکړی دی چې هر څومره مصارف تاسې د ځوانانو پر اصلاحي روزنه باندې کوئ، موږ آماده یو ستاسې په خدمت کې. نو په دغه برخه کې انشاءالله موږ پوره کوشش کوو چې موږ ته یو دغسې ورزشکار پکار ده چې هغه په اسلامي او عقیدوي فکر باندې سمبال وي او له هغه وروسته بیا د ده اتلولي موږ ته مهمه ده. که یو څوک په اسلامي فکر باندې سمبال نه وي، که هر څومره تکړه هم چې د افغانستان افتخار نشي کېدلی، ځکه افغانستان یو مسلمان هیواد ده، مسلمانه ټولنه ده. دلته باید یو مسلمان او په ټولو دیني او عقیدوي فکر باندې سمبال ورزشکار چې موږ ولرو، هغه زموږ قهرمان ده. نو په دغه برخه کې هم انشاءالله زموږ پوره کوشش ده. الله جل شانه دې د اسلامي امارت مشرانو ته اجر ورکړي او الله جل شانه دې زموږ او ستاسو د ورزش دی رئیس صاحب محترم وسیق صاحب حفظه الله ته اجر ورکړي او الله پاک دې توفیق ورکړي چې خاص کر هغه مسنونې لوبې چې کوم د نبي علیه السلام په زمانه کې وي هغه ته رشد ورکړي. په هر ځای کې دې دپاره ځوانان را جذب کړي. د دې یو غټه فایده دا ده چې زموږ او ستاسې ځوانان به د دې مخدره موادو د دې شان سوله وکړه. الحمدلله په وطن کې دا صفر دي، خو بیا هم د دې طرف ته د توجه سره به هم خلک واوري. خلک به په بدن باندې قوي، لکه مخکې چې ملګرو حدیث شریف ووایي المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف. الله پاک د دې په عمرو کې برکتونه واچي. الله پاک موږ او تاسو ټولو ته نور هم توفیق راکړي چې خپل دا وطن په هر میدان کې د رشد او د ترقی په خوا باندې ووځو. ورزشکاران در واقع سرمایه های اجتماعی افغانستان هستند. اینا در میادین ورزشی نام و نشان و هویت افغانستان در همیشه در معرض توجه و تمرکز قرار میتن. بنابراین از این منظر میتونه کارکرد بزرگ هویتی برای کشور ما داشته باشد. دومین کارکردی که ورزش و ورزشکاران میتونه داشته باشه تقویت وحدت ملی در کشور هست. وقتی که یک ورزشکار ما در عرصه بین المللی میدرخشه و مدال کسب میکنه، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و تا مرکز افغانستان مردم دچار شادی و شور و شعف میشه و این نشان میده که افغانستان کماکان یک کشور متحد هست و وحدت ملی در تمام تار و پود سرزمین عمیق هست، گسترده هست، پهن است و این میتونه تقویت کننده این فرایند باشد. بنابراین ورزشکاران ما از این منظر هم میتونه کارکرد اجتماعی داشته باشه که همیشه با پیروزی های خود باعث میشه که شالوده های وحدت ملی در کشور ما تقویت شوه و توسعه پیدا بکنه. په هیڅ وخت داسې شی موږ نه ولیدلی، ځکه زه د ماشومتوب نه
زه ورزش کوم او بېلابېل حکومتونه ما ټول تجربه کړي دي او د دې تر څنګ که چې موږ دغه لاسته راوړنې لرو نو د دې شا کې یو څه خبرې شته دا عادي لاسته نه راځي ځکه چې ورزش داسې یو شی ده چې اوس نن سبا موږ او تاسې ګورو چې ټول ملکونه ټول توجه په ورزش ده یو شی ده ډېره جالبه خبر مې اوس په یاد شو په ذهن کې مې دا خطر راغلی چې استرالیا فکر وکړئ د خپل د 100% بودیجې نه 50% بودیجه خاص ورزش ته تخصیص ورکړ او بیا هم تاسو وینئ ټیمونه یې دونه لاسته راوړنې نه لري مګر الحمدلله افغانستان کې تاسو وینئ دا لویې لاسته راوړنې چې هغه ټیمونه چې موږ مثلا وکولی شو چې هغو ته ماته ورکړو ما چې هغو نه پوښتنه کوله دوی ماته ویلې چې موږ په لکهاوو ډالر په میلیونهاوو ډالره په دې ټیم باندې مصرف کړی او بیا هم لاسته راوړنه دقیقه نشته مګر موږ بیا هم په همدې حالت کې الحمدلله ښه قوي لاسته راوړنه خدای پاک موږ ته رانصیب کړ نو دغه د دې شا کې دا خبرې دي دا چیرې چې اول خبره دا ده چې دغه مشران چې موږ وینو چې نن راغلي د موږ څنګ کې ناست دي او د موږ حمایت کوي موږ ته نور هم قوت راکول کېږي موږ نور هم جرأت پیدا کوو چې نور هم انشاءالله دې نور هم مخکې کولی شي لاړ شو او هغه رشتې دي موږ چې لاسته راوړنې نه لري هغو دې هم تشویق کېږي هغو ته هم توجه کوي چې باید نور هم موږ کوشش وکړو او وکولی شو چې لکه نور ټیمو باندې لاسته راوړنه ولرو او دا واضح خبر ده چې د موږ د قدرمن سیاسیون چې دوی د موږ تر شا کې ولاړ دي او موږ ته قدر راکوي او دا دویم ځل ده چې ماشاءالله ریاست الوزرا دا ابتکار یې وکړ او د موږ ټیمونه یې تشویق کړ زه انشاءالله تاسو سره واده کوم که ژوندي وي انشاءالله نوي کال کې به تاسو وګورئ چې شاید لاس 12 رشتو نورو کې موږ وکولی شو لاسته راوړنې ولرو ځکه چې حمایت ته موږ اشد ضرورت لرو او دویمه خبر دا ده چې تاسو باور کوئ چې د خپله قهرماني اخیستل دا ډېر زحمت پکار لري زحمتونه باید ډېر وویستل شي موږ تر ناوخته د شپې پورې تمرین کوو زحمت باسو خپل ورزشکارانو سره او د دې تر شا د رئیس د فدراسیون شروع تر عادي کارمند د فدراسیون زحمت باسي چې دا باید نادیده ونه نیول شي او بل نظام کې دا خبر مهمه دا ده چې موږ لاسته راوړنې چې په دې وختو کې ډېر کېږي خاصه توګه خپل رهبري د تربیت بدني جناب وسیق صاحب جناب حافظ صاحب احمد جان رحمانی صاحب نور دوستان ټول ډېر توجه کوي خپل ورزشکارانو ته افغانستان